هغه کسان چې زکاتونه نه ورکوي او زکات د مال تاوان بولي، هغه کسان چې په مال باندې لاسونه ټینګ راګرځول دي، یوه روپۍ ځینې بېلېدل لکه د بدن وریښته چې ځینې کشی دومره زور ورکوي. د دې کسانو دپاره الله عذاب بیان کړی دی. واورئ لږ موږ ته احساس پکار دی. کوم مال چې الله موږ ته راکړی دی هغه مال په ورکولو باندې زما او ستا زړه ولې رېږدي چې الله یې ما ته یو وار راکوي، د الله په لار کې زه مصرفوم، بیا الله ما ته یوازې نه راکوي. هغه کسان چې پر زکات باندې خدای نه خسته انکار دی یا انکار خو نه دي ورکوي نه، د دې دپاره الله جل جلاله عجب عذاب بیان کړی دی. الله دې موږ وساتي. ویل للمشرکین، ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات وهم بالآخرة هم کافرون. هغه کسان لر دی ویل او هلاکت وي یا دردناک عذاب وي یا د جهنم کنده وي د هغه کسان دپاره چې هغه مشرکین دي یا د الله سبحانه وتعالی د لورې پر دې باندې فرض سوی زکات نه ورکوي او د آخرت څخه خدای نه خسته منکر دی. الله وایي د دې کسان دپاره ډېر سخت عذاب دی. ویل علما لیکي دردناک عذاب تم وایي. ویل علما لیکي چې دا په جهنم کې د جهنم د کندو څخه یو خطرناکه کنده ده. هغه کسان چې ایمان خو راوړی دي لیکن د زکات د فرضیت نه انکار کوي یا د آخرت څخه انکار کوي یا انکار خو نه کوي خو الله پاک جل جلاله پر د زکات فرض کړی دی دی پر ځان فرض نه بولي. او کوم اجرونه چې الله پر زکات باندې بیان کړی دی په قرآن کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې چې کوم فضایل د زکات په ورکولو باندې بیان کړی دی دی د هغوی نه انکار کوي. د دې کسان دپاره ویل هلاکت دی. بل آیات دی الله سبحانه وتعالی فرمایي هغه کسان چې سره او سپین ذخیره کوي جمع کوي او د الله په لار کې هغوی مصرفوي نه زکات نه ورکوي فبشرهم بعذاب علیم. سبحان الله دې کسان لره دي خطرناک عذاب خوشخبري ورکوي. الله وایي دې ته زیری ورکوي د خطرناک عذاب زیری ورکوي. سبحان الله دغه مال زما او ستا د عذاب ذریعه ګرځي. دغه مال ما او تا جنت هم په پیدا کولی سي او په دې مال باندې ما او تا جهنم هم پیدا کولی سي. اوس مې درته وایم الله وایي هغه کسان چې سره زر او سپین زر یا دولت و پیسې ذخیره کوي د الله په لاره کې نه مصرفوي زکات نه ورکوي په زکات باندې ځان اچولي رنګارنګ حیلې جوړوي. الله وایي دې کسانو ته زما د لورې د عذاب زیری ورکړم چې د دې کسان دپاره به خطرناک علیم دردناک عذاب ته وایي. یو عذاب داسې چې سړی مطلب برداشتولی سي، یو عذاب دای چې په هغه عذاب کې دننه خطرناکه دردونه د زغملو د برداشت نه. الله وایي دغه کسان چې زکات نه ورکوي هغوی ته دغه د دا رقم عذاب زیری ورکړه. کومه ورځ چې د قیامت ورځ الله وایي یوم یحما علیها فی نار جهنم. کوم ورځ چې د دغه مال دغه سره زر او سپین زر یا هغه دولت چې د درلودي د الله په لار کې نه نفقه کوي دا به په جهنم په اور باندې سخت ګرم سي. سبحان الله سخت ګرم سي. بیا به الله پاک جل جلاله د دغه مال په ذریعه باندې چې د جهنم په اور باندې سخت خطرناکه ګرم سوی دي د تندي به ورداغي. د دې کسانو پر تندیانو باندې به دا مال اوږدي تندی به ورداغي او د دې اړخونه به دې مال باندې ورداغیږي او د دې ملاوي به ورداغیږي او الله به ورته وایي هذا ما کنزتم. دا هغه مال چې تا ذخیره کوئ، دا هغه مال دی چې تا جمع کوئ، دا هغه مال دی چې تا بخل پرې کوئ، دا هغه مال دی چې تا د زکات په ورکول باندې دا مال تاوان بلی، دا هغه مال دی چې تا زکات ورکول د ځان دپاره ګټه بلل. الله وایي نن د دې مال ذایقه د عذاب وڅکه فذوقوا ما کنتم تکنزون. اوس نه وڅکه کوم مال چې تا جمع کوئ ذخیره کوئ دی. سبحان الله. ای د الله بندګانو علماو تاسو ته خولې وچې کړئ. زموږ معاشره کې الحمدلله مالداران دومره زیات دي که چیرې هر مالدار که ما حقه زکات وباسي الله پاک جل جلاله به د مځکې پر سر باندې هغه بندګان چې هغه محتاج دي د هغوی حاجتونه به پوره کړي.
او هغه کسان چې زکات یې ورکړی دي د هغوی دپاره کوم بشارتونه دي څونه ورځ کېږي چې موږ پر دې را روان یو هغه ټول به د دې کسانو په برخه نه کمیږي مال. او د الله بنده او بدبخته ستا به دا ګمان چې زکات ورکم 200 لکه 300 لکه زکات ورکم ما ته څه شی را پاتېږي تا ته ډېر څه پاتېږي که هېڅ نه سي در پاته د الله رضا در پاته سو که هېڅ نه دې در پاته جنت در پاته سو که هېڅ نه دې در پاته هغه بشارتونه او خوشخبري چې قرآن درته بیان کړي دي هغه دې بس سره د دې چې هر روپۍ 200 لکه نه چې 2 روپۍ د الله په لاره کې ورکړي الله 900 چنده اجر هم درکړي 9 چنده اجر هم بیان شوی دی ډبل اجر هم بیان شوی دی. لیکن الله هر چاته چې څونه ورکوي الله پاک جل جلاله او خوښ دی غونې ورکوي. لیکن نن موږ پر مال باندې څونه د مال محبت مو اخیستی مه کوئ د خدای لپاره. عزیز محترم ته چې اوس د خپل مال مالک یې ته چې اوس د خپل مال مسؤله یې ستا په خپل لاس 1 روپۍ ورکول دا افضل دی در دې چې ته سبا مړی دی په لکونو په تا پسې خیرات کوي. چاته ډېرې او د الله بنده لږ سوچ فکر وکړه نن الله تا ته مال درکړی دی په دغه مال باندې په خپله د الله رضا رانیسه سودا وکړه د خدای سره. نن چې الله تا ته پیسې درکړي دي په دې پیسو باندې الله رزق په دې پیسو باندې د الله سبحانه وتعالی هغه رضا چې د جنت په شکل کې دا رانیسه سره د دې چې په دې پیسې کمیږي هم نه ډبل اجر هم درکړي که چیرې نه د الله دا حسابونه دي پر 2 روپو باندې ته د الله سبحانه وتعالی دغه بشارت العیاذ بالله قبله چې الله وایي فبشرهم بعذاب علیم د کسان ته زما د لوري د دردناک عذاب خوشخبري ورکړه چې داسې دردناک عذاب به درکړم چې بیا به خپله بیا هلته تا ته در یاد سي چې دا ما څه کول دا ما څه کول. کله چې ستا جمع سوی مال ستا جمع سوي پیسې ستا جمع سوي سره او سپین دا جهنم ته یوړل سي او په جهنم باندې تک سره سي ته ډېر ګرمایشه او اوسپنه به مو لیدلي لوهار یا موږ تاسو په پښتو کې چې پش ورته وایي دی پښ ته وخت چې نستلی یاست دا چې دا اوسپنه کږه کوي دا د اور په بنۍ کې کښېږدي بیا تکه سره واوري نو بیا چې دا چټک ورسره کړي هغه اوسپنه بیا کوږوالی ځان ته قبلوي دا مال به د جهنم په اور داسې ګرمېږي استغفر الله دا به د جهنم په اور باندې تک سور اوړي بیا به څه به کوي بیا به د دغه بنده چې د اولادو دپاره دا مال ډېروي زکات یې نه ورکوي د پیسو د محبت په خاطر ډېروي زکات یې نه ورکوي د ده اول دوار به تندی ورداغېږي استغفر الله. یو د دنیا اور دی موږ تاب نه لرو د جهنم اور ډېر خطرناک اور ډېر خطرناک عذاب دی. بیا به دا مال د جهنم په اور ګرمېږي د ده اړخونه به ور بیا ورداغې اړخونه به ورداغې دغه اور په ذریعه چې دا مال ګرم سوی دی تک سور اوښتي دی د ده ملا به ورداغې نو د ده چغې و نارې به بیا څه حال دا په دې ارزي چې موږ دا پیسې را جمع کړو دا په دې ارزي چې دا پیسې موږ د الله سبحانه وتعالی په لاره کې د مصرفولو سره وګرځو ولې موږ داسې کوو نه دی په کار داسې